د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده وایي که اړتیا وي د شرعي حدودو د پلي کولو لپاره به یو ځل بیا له امریکا سره وجنګیږي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله اخندزاده یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپله غلامي بللې او ټینګار یې کړی چې په هیڅ قیمت به د شرعي حدود د جاري ساتلو د څرنګوالي پر سر له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پرېکړه نه منم، ان که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم، زه به بیا له هغوی سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه د شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مثال له دوی سره د دوحې په تړون کې نه دی منل شوي. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخندزاده وروسته له هغې دا څرګندونې پرون پنجشنبې په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 29مه په کابل کې د امریکا له لوري د القاعدې ډلې مشر امین الظواهري وژل کېدو پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې امله زیات شوي چې ګواکې له القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.